د ادب او فرهنګ درنو مینوالو، ښاغلی صدیق کاوون طوفاني زموږ د هېواد په ادبي فرهنګي او سیاسي ډګر کې یو پیاوړی وتلی او پیژندل شوی شاعر، ادبي فرهنګي او سیاسي شخصیت دی. دی د پښتو او دري ژبو د هغو نوښتګرو مخکښو او نامتو لیکوالو او شاعرانو څخه دی چې د ده په آثارو او شعرونو کې ډېر لوړ علمي مفاهیم، انساني، ټولنیز، ملي او ادبي تصورات او افکار په ډېره خوږه، سلیسه، ساده او روانه ژبه بیان شوي دي. د ده په شعرونو کې هنري ښکلا، خیالونه، سمبولونه، تصویرونه او انځورونه، تشبیهات، کنایات، پاک او سپېڅلي احساسات، جذبات او عواطف په ډېر رنګین او ظریفانه شکل ترسیم شوي دي. ما د ښاغلي صدیق کاوون طوفاني یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې وړاندې کوم. د شعر عنوان دی جنازې. هره ورځ د ارمانونو جنازې وړو، هره ورځ د ارمانونو جنازې وړو، هدیرو ته د ګلونو جنازې وړو. د بادونو کرونده په اوښکو پالو، د بادونو کرونده په اوښکو پالو، د شهیدو بهارونو جنازې وړو. د امید باغچه د وینو جزیره شوه، د امید باغچه د وینو جزیره شوه، د وږمې د شنو وزرونو جنازې وړو. د بدرنګ شپې له سیوري نه لمر غواړو، د بدرنګ شپې له سیوري نه لمر غواړو، د ګلمخو سهارونو جنازې وړو. په ایرو کې لټوو د قسمت ستوري، په ایرو کې لټوو د قسمت ستوري، د هندارو د یادونو جنازې وړو. هره ورځ د ارمانونو جنازې وړو، هدیرو ته د ګلونو جنازې وړو. د امید باغچه د وینو جزیره شوه، د وږمې د شنو وزرونو جنازې وړو.